رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل هغه به ویل موسی علیه السلام ته الله تعالی چې کوم کتاب ورکړی د تورات په نوم باندې نو د هغه لس بابونه اول هغه چې لیکلی سوی وه په لوح په تختو کې هغه دا وه چې یا موسی لا تشرک نبی شیئا ای موسی علیه السلام هیڅ کله زما په ذات او صفاتو باندې څوک شریک منیسه یعنی ما واحد ولا شریک وګڼه د توحید عقیده داسې عقیده ده چې د آدم علیه السلام څخه ونیسه بیا تر محمد مصطفی علیه السلام پورې بیا تر آخري امتی پورې په ټولو باندې لازم ده د ټولو پیغمبرانو دا یوه اعلان دا یو ناره دا یوه فیصله در ټولو مخکې وه چې توحید به منئ د الله وحدانیت به منئ د الله جل جلاله د وحدانیت سره چې څوک شریک نیسي بل انسان یا ذات یا درخته یا ور هر شی چې شریک نیسي دا ته کافر وي دا ته مشرک وي لکه بعضې خلک عیسویان بولي عیسویان لکه د اسرائیل سو یا نور کفري ملکونه سو دا عیسویان دي دا خدای درې بولي العیاذ بالله یو خدای هغه خدای بولي چې موږ تاسو منو حقیقي خدای دوه خدایان نور دوی ورسره اضافه کړي دي چې هغه یو عیسی علیه السلام خدای بولي او یو د عیسی علیه السلام مور خدای بولي نو دوی خدایان درې بولي ځکه دوی کافران دي او محمد مصطفی علیه السلام نه مني ځکه کافران دي موږ تاسو واحد لا شریک خدای منو د واحد لا شریک خدای عبادت کوو هغه ته سر ټیټو بعضې خلک بیا داسې دي چې هغه بیا د لمر او د سپوږمۍ عبادت کوي لمر چې راوخیږي دوی ورته په سجده کې پرېوځي سپوږمۍ چې د شپې راوخیږي ظاهر سي معلوم سي دوی ورته سجدې لګوي دا مشرکین دي ځکه د الله سره لمر او سپوږمۍ شریک کړه په عبادت کې بعضې خلک بیا داسې چې اور ته سجدې لګوي د اور نه اور بلکې بیا هغه ته سجدې لګوي لکه نصارا وغیره بعضې خلک بیا داسې دي لکه هندوان چې غوایي ته عبادت کوي غوایي ته سجدې لګوي نو چې دا څومره ډلې او ټپرې او فرقې دي دا ټول مشرک دی او د ایمان او د اسلام وتلی جنت په دوی حرام دی او جهنم په دوی باندې واجب ده واحد لا شریک د خلاصون لار هغه توحید ده او عقیده د وحدانیت د الله تعالی ده چې هیڅ چا سره به د الله تعالی شریک موږ تاسو نه نیسو ځکه الله تعالی فرمایي چې ما خپله وعده کړې ده چې زه به د کافرانو د مشرکینو خوله د جهنم د اور څخه ډکوم خامخه او هغه به جهنم په اور کې به وي او همیشه به وي او هیڅ کله به راوځي نه کافران واشکر لی ولوالدیک الله تعالی بل موسی علیه السلام ته دا ویلو چې اول زما شکر ادا که چې ما ته پیدا کړی پیغمبر کړی مې یا عام انسانان الله تعالی شکر ځکه ادا کړي چې پیدا کړی دی نیک صورت یې ورکړی دی ښایسته جسم یې ورکړی دی یو لاس اوږده یو لنډ نه دی ورکړی یو پښه اوږده بل لنډ نه دی ورکړی یو سترګه راوتلی بل دننه نه دی ورکړی یو پزه لوړ بل کښته نه دی ورکړی ټول اندام د انسان برابر په ښایسته انداز کې الله جوړ کړی په دې شکر وبس بیا چې موږ تاسو ته ایمان راکړی د ایمان ډېر لوی سعادت او لوی نعمت دی د دې شکر باید ادا کړو او ورسره بیا په دویمه مرحله او په دویم ځل کې د والدینو شکر باید ادا کړو د مور و پلار ځکه موجود مجازي خو والدین دي که نه که والدین نه وای مور و پلار نه وای نو موږ تاسو وجود به هم نه وای نو حقیقي موجود حقیقي پیدا کوونکی الله رب العالمین ده د هغه شکر پکار ده او بیا مجازي موجود مجازي پیدا کوونکی چې ده هغه مور و پلار دي بیا د هغه شکر ادا کول پکار دي نو چې کله زما شکر ادا کوي الله تعالی فرمایي او د والدینو د مور و پلار شکر ادا کوي نو زه بیا انعام تا ته صدر کوم اقیق المتألف زه تا د هغو څیزونو څخه بچاوم چې هغه مهالک وي مهلک اشیا وي هغه څیزونه چې تا هلاکي غرقي زه د هغه څخه محفوظ ساتم او ستا په عمر کې زه زیادت راولم او ستا زندګي به ډېره ښایسته زندګي تېره سي ډېره خوندوره زندګي به تېره سي ډېر مزینه بهترین وسا او خوشحال او مسرت زندګي به درته تېره سي او ولا تقتل النفس التي حرمتها الله تعالی موسی علیه السلام ته ویلو چې دا خلکو ته ووایه هغه نفس هغه انسان چې ما د قتل حرام کړی ده هغه به نه وژنئ د انسان د مسلمان قتل کول حرام دی ګناه کبیره ده ناحقه وینه تویول ګناه کبیره ده دا تویول د وینې دا حرام دی په تاسو باندې او که چیرې قتل راسي وژل شروع سي لکه دا اوس چې شروع ده سړی نه خبر چې په څه وژل کېږم او هغه بل هم نه خبر چې زه دا سړی ولې وژنم دواړه نه خبر په ځان اسې بس وژتي الله رب العالمین موسی علیه السلام ته ویل که چیرې دغسې قتل او غارت شروع بیا به د مځکې هغه فراخي په تاسو تنګه سي
څومره لویه فراخ مځکه به وي په تاسو به مځکه تنګه سي د مځکې برکات به ختم سي مځکه به خپل شینګیان نه راپورته کوي اسمان به بارانونه نه کوي بارانونه به بندیږي یا بارانونه به کیږي خو شینګیا به نه کیږي یا بارانونه به کیږي خو خپل پر وخت به نه کیږي بې وخته به کیږي ولا تحلف باسم کاذبا الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي چې موسی زما په نوم درواغ قسم مه اخله نن سبا قسمونه څومره ډېر دي خلک یې اخي په کیسه کې نه دي دکانداري خپل په دکانداري قسم اخي خپل د جنس د زیات د قیمت د فروخت لپاره 10-12 قسم اخي رانیول والا 10-12 قسم اخلي هر څوک اکثر بیشتر علاقو کې قسم د چا په خوله لګېدلې ده قسم د الله په ذات داسې قسم دی داسې قسم د داسې حتی علما فرمایي چې پر رښتیا باندې تر ډیره حد پورې مجبور کېږي نه ته به قسم نه اخلي د الله تعالی د نوم احترام به کوې الله تعالی وایي زما د نوم احترام وکړه اوس خو نن سبا زمانه کې په درواغو لا قسم اخي الله تعالی وایي ولا تحلف باسم کاذب زما په نوم په درواغو قسم ما اخله فاني لا اطهر لا ازكي من لم ينزهني الله تعالی فرمایي چې زه به هغه انسان هیڅ کله پاک نه کم الله تعالی وایي زه هیڅ کله به د هغه انسان سره ښېګړه ونه کم چې هغه زما د نوم عزت نه ساتي هغه زما د نوم لوی نه ساتي هغه زما د نوم سپکوالی کوي هر ځای کې اخلي ومن لم يعظم اسمائي چې څوک زما د نوم عزت نه کوي د هغه لوړوالی نه کوي الله تعالی فرمایي زه په کیسه کې نه بل ولا تحسد الناس على ما اتيتهم من فضلي موسی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې ته دا خلکو ته ووایه چې زما ورکړل سوی شی چې ما کوم شی بندگانو ته ورکړی ده په هغه باندې تاسو حسد مه کوئ الله تعالی یو چاته ډېر مال ورکړي پیسې ورکړي د خلکو نو سترګې ورته یاره دا څنګه بنګله پیدا کړ دا څنګه موټر واخیست دا څنګه داسې په عیش و عشرت باندې ګرځي دا څنګه خوراکونه کوي هلکه خو ستا د کور نه دی ورته را شروع ستا د کور نه خو د شوروا پیپ نه دی ورته رایله الله د خپله دره ورکړې ده ستا په کې څه مسله ده ته ولې سوځې ستا د کور نه دی راوتلی ستا د جیبه نه دی راوتلی ستا د خزانې او د خاندان نه دی راوتلی ته ولې خفه یې پرېږدې چې الله تعالی نور هم ورکړي که نه تا ته به هم الله درکړي حسد الله تعالی فرمایي چې مه کوئ فإن الحاسد عدو لنعمتي راد لقضائي الله تعالی فرمایي حاسد انسان حسدګر انسان هغه زما د نعمتونو دشمن ده ځکه زه نعمت چاته ورکوم هغه دشمني کوي او راد لقضاء زه چې د کوم انسان په حق کې فیصله کوم چې دا به غني وي دا به امیر وي دا به مالدار وي حسدګر انسان زما د قضا او د فیصلې په خلاف دریږي خو دغه معنا لري پیسې څوک الله تعالی چاته ورکوي که بندګانې ورکوي الله تعالی یې ورکوي نو ته چې مقابل کې راولاړېږې او وایي چې یاره دا پیسې کشکې ده نه وایي دا خو حسد ده او دا خو د الله تعالی د نعمتونو د الله تعالی د ورکړو سره مقابله ده من لم يكن كذلك فلست منه وليس مني كم انسان چې داسې وي نه زه د هغه نه یم نه هغه زما نه دی لا تشهد بما لا يعي سمعك ويحفظه عقلك کم څیز چې ستا عقل نه محفوظ کړي ستا عقل نه ټیپ کړي ستا په زړه کې نه ځای سوی ستا غوږ نه اورېدلی په هغه باندې خلکو ته وایه ما په هغه شاهدي او ګواهي ما ادا کوه دا خو نو نن سبا 100% دی یو خبره به د درواغو رشته چا کړي سوي بلا نه وي ټوله دنیا بیا په خبره وي ټوله دنیا ته بیا رسېدلی هغه هم په درواغو په رښتیا چې پوښتنه وکړې تا ته چا ویل ما ته فلاني ویل خپله نه یې اورېدلی تا ته چا ویل ما ته فلاني ویل تا ته چا ویل هغه سړي ته چې ورسې وایي ما ته فلاني ویل بس د فلاني و فلاني بس خبرې دي حواله پر حواله دا ډېره خطرناکه خبره ده حدیث کې مرازي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع د انسان د درواغ ویلو لپاره هم دغه یو خبره کافي ده چې کوم شی تا خپله نه یې اورېدلی هغه مخته بیانوې نو ځکه الله تعالی جل جلاله فرمایي چې دا عمل باید ونه کړي ځکه چې ان السمع والفؤاد زړونه غوږ خوله دا ټول پوښتل کېږي په ورځ د قیامت چې څه دي ویلي ولا تسرق غلا مه کوه غلا ډېر بد کار او غله ته الله تعالی هدایت ورکړي په اخترو کې د بیخي زیات دي غلاوې ډېر کېږي خلک هم ویشتلي خواران پر یو موبایل باندې خلک ویشتلي پر یو موټر سایکل باندې خلک ویشتلي معمولی څیز باندې چې د هغې قیمت تر 10,000-15,000 زیات نه ده یو انسان بس ته قتل وکړي چې یو قتل ناحق وز عرش عظیم لړزي ولا تزني بحليلة جارك فاحجب عنك وجهي واغلق عنك ابواب السماء
نو خپل د همسایه د مینځ سره زنا کول دا هم حرام ده چې دا عمل څوک وکړي الله تعالی وایي زه خپل رضا ځینې بندوم د اسمان دروازې هم بندوم قلفوم واحب للناس كما تحب لنفسك د خلکو دپاره هغه څیز خوښ کړه چې کوم ته خپل ځان دپاره خوښوې بهترین ژوند پرسکونه ژوند آرام ژوند د خوښۍ ژوند خپل ځان دپاره خوښوې د خلکو دپاره هم خوښ او که خپل ځان دپاره را خوښوې چې زه پرسکون یم او خلک دې په اور کې ناست دي دا د مسلمانۍ مصداق نه ده